یو لوهار دا چړې او دا تبرونه چې تېروي یو شاعر وای ګناه مې غرونه ډوب کړل توبه زما خوښه ده رونه زموږ ګناهونه داسې کثرت ته رسېدلي دي چې غرونه ته جوړ شوي دي خو لیکن رونو توبې سره د هر څه الله پاک جل جلاله معاف کوي ګورئ د توبې اثر انسان ته دنیا کې هم رسي او آخرت کې خو خود به خود رسي یو لوهارو هغه ته یوه ښځه راغله یوه ښځه ورته راغله هغه ډېره حسینه او جمیله ښځه وه نو هغه ورته وی دا لارې کې دا سوال کوي که نه بعضې ښځې ګرځي اوس هم ګرځي او ورته وی ماله د الله پاک جل جلاله په مبارک نوم باندې څه راکه هغه لوهار وی زما په زړه کې د ګناه اراده پیدا شوه او ښځې ته مې دا ووی چې راځه کور ته ما سره لاړه شه زه به تاله کور کې ډېر څه درکړم وی چې ما سره خو هغه ښځې د ما نه انکار وکړو انکار یې وکړو وی بیا څه زمانه بعد دغه ښځه راغله مجبوره وه او ژړېده ما ته چې زه ګورې د وخت مجبورۍ تاله راوستم خدای پاک جل شانه دې موږ ټول د داسې مجبورونو وساتي نو هغه لوهار ته بیا د ګناه مطالبه وکړه دا ښځه مجبوره وه دا لوهار چې نږدې کېدو لاس یې وړلو نو وی داسې دا ښځه په دګا شوه وی لکه کشتۍ چې سمندر کې روانه وي او سخته سیلۍ راشي دا کشتۍ کله یو اړخ ته وړي کله بل اړخ ته وړي وی دکه رنګې دغه بیبي دا پاکه مسلمانه دغه شانتې لړزېده وی ما ورته وی ولې وی زه د الله جل شانه نه یریږم وی ما ته یې وی چې زه د الله جل شانه نه یریږم هغه سړي وی بس زه رسته شو ما د ګناه اراده پرېښوده وی چې شپه شوه نو اوده شومه دغه حالت کې ما باندې بېهوشي راغله وی چې بېهوشي را باندې راغله چې خوب وینم نو یو ډېره حسینه او ښایسته زنانه ما له خوب کې راغله او ما ته وایي چې ای مسلمانه ما پیژنې وی ما وی نه وی زه د هغې زنانه مور یم چې تا له کومه سوال له راغلې وه خو وی تا ته پته ده دا څوک وه دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د خاندان وګورئ خو وی تا یو کار کړی ده د ګناه نه دې ځان بچ کړی ده ای مسلمانه تو خوشخبري واوره چې تا له به نه دنیا کې اور ضرر رسوي نه به د آخرت کې اور ضرر رسوي تا له ګناه نه ځان بچ کړی ده علماء کرام فرمایي هغه لوهار بیا خلکو ولیدو دلته چې لوهاران وي که نه او دا چاړې او تبرونه اړوي راړوي اور کې نو داسې کینچي غوندې وي هغه ورته اچوي او هغه مسلمان به څه کول په لاس پې راواغستو هغه توده چاړه هغه تود لور هغه توده رمبۍ هغه به په لاس باندې راواغسته سره کړي او دې خوا به یې کېښوده کله به یې اخواړوله چا ته تپوس وکړي حضرت دا ولې وی ما د الله جل شانه د رضا دپاره د ګناه نه توبه ویستې ده او د دغې برکت ته چې ما ته نه دنیا کې اور ضرر رسوي او نه به راته آخرت کې اور ضرر رسوي وروڼو توبه ګوره بهترین شی ده ما او تا لګیو ګناهونه کو څه اعمال مو دي زلزلې را باندې راځي تاسو ګورئ سوات کې کم حالات راغلي دي او د هغې په ګرد و نواح کې کمې زلزلې راغلي دي لاړ شه ته د سوات لاړ شه ته د پېښور او ته د اسلام آباد او د پنډۍ او د دغې خلکو لباس وګوره څه حالات دي وروڼو دنیا کې کمه بې شرمي شروع ده
کومه بې حیایي شروع شوې ده ما او تا ته قرآن پاک کې الله پاک جل جلاله د پردې حکم فرمایلی ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ما او تا ته د پردې حکم فرمایلی ده او ما او تا څه کوو ما او تا بې پردګۍ کې لګیو ما او تا فلمونو کې لګیو ما او تا فحش کارونو کې لګیو ولې به عذاب نه راځي ولې به عذاب نه راځي او ورونو قسم ده که توبه به وویسته که نه دا ټول هر څه په نیکو باندې بدلیږي دا ټول هر څه فاولئک یبدل الله سیئاتهم بالحسنات کب مسلمان چې توبه وباسي الله پاک جل جلاله د دغه مسلمان ګناهونه په نیکو باندې بدلوي ګناه دې کړی ده قیامت کې به یو سړی راشي الله پاک جل جلاله به تو فرمایي بنده پلانې ګناه دې کړی ده دا به یو صاحب څوک خو انکار نشي کولی که نه کرامن کاتبین به ولاړې وي زما او ستا عملنامه به پرته وي ما او تا سره رڼو په اوږې باندې فرشتې ناستې دي په ښی اوږې باندې هم ناستې دي او په ګسې اوږه باندې هم زما او ستا اعمال لیکي په ښی اوږې باندې چې ناستې دي هغه نیکیانې لیکي په ګسې اوږې باندې چې ناستې دي هغه بد اعمال لیکي نو حدیث مبارک کې راځي قیامت پر ورځ به یو سړی راوستلی شي چې دا پلانې د ګناه دې کړې ده دا به یو صاحب ګناه خو مې کړې ده دا پلانې دې کړې ده الله پاک جل جلاله به فرمایي اے بنده ستا ګناهونه مې په نیکو باندې بدل کړي دي دا بنده به وایي صاحب زما خو نورو واړو ګناهونه پاتې دي چې دا ورته پته ولګي چې زما ګناهونه په نیکو بدل شوي دي دا بنده به راپاسي او د الله پاک جل جلاله دربار عالی کې به دا سوال وکړي چې یا رب العالمین جل شانه زما خو لا واړو ګناهونه پاتې دي یعنې هغه به هم په نیکو بدل وي وروره ما او تعالی هم پکار دي ښه چې ګورې قسم د حقیقي معنو کې توبه وباسو او سوا د توبې نه ګورې په عاجزۍ باندې الله پاک جل جلاله به او تا پرېږدي نه به په پیسو پرېږدي نه به په تکبر پرېږدي نه به په ټوپک پرېږدي والله چې یوازې په عاجزۍ مو پرېږدي چې عاجزي وکړي خدای پاک جل شانه ته توبه وباسي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه الله چاچی اللہ پاک جل جلالہ دا پر عاجزیو کا اللہ پاک جل جلالہ بھی اچت کی او چچا تکبرو کو اب گورے اسفل السافلین تو رسوی نماو تعالیٰ پکار دی دغی حالاتو تا گورو پا دغی حالاتو منظر دا چه دا ماستا اعمال سری دا توبی دیو کنا دا رجوع الاللہ دا قابل یو کنا دا مخکنم اللہ پاک جل شانہو تا رجوع کری دا نا ټول گناہونو کی اختیو ټول گناہونو کی اختیو